په افغانستان کې د کرکټ لوبې مینه ورځ تر بلې په پراخېدو ده او د ښارونو ترڅنګ په لرې پرتو سیمو کې هم ځوانان دې لوبې ته مخه کوي. د همدغه استعدادونو د روزنې او د ملاتړ په موخه تازه د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ اړوند په ګردي غوث سیمه کې د هیواد د یو ملي سوداګر د 1.5 میلیونو افغانیو په مالي لګښت د کرکټ یوه مجهزه اکاډمي پرانیستل شوه. تمه ده په همدغه کرکټ اکاډمۍ کې به ځوانان تمرینونه ترسره کوي او هغه سفر به پیلوي چې پای یې د کرکټ ملي لوبډله ده او له همدې لارې به د افغانستان نوم د کرکټ په میدانونو کې ځلوي. 1.5 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راغلی دی او د دې چې دا کم فیس دی زموږ دا کلی دی زموږ اطراف طرف ته پراته یو نو ډېر ځوانانو شوق شته دی ډېر شوق دی د دې کرکټ سره خو داسې د اقتصاد مشکلونه ډېر دي نو په دې خاطر باندې بنشولین دلته فیس مو ته موږ معاف کړی دی او داخلي مو ته معاف کړی دی. په شکل خصوصي سکتور په دې برخه کې کرکټ کې سرمایه ګزاري وکړي دا زموږ سره د کرکټ د پیشرفت او د دې د تیزوالي لپاره لا مثبت ګام دی او د دې ترڅنګ موږ د ننګرهار کرکټ ولایتي ادارې او دغسې د کرکټ بورډ عمومي ادارې نه موږ په وخت سره د خصوصي اکاډمیانو ته ویزټ کوو هغوی سره تخنیکي مشورې شریکوو. د یادې سیمې د کرکټ لوبغاړي خوښ دي چې په دغه سیمه کې ورته دغسې مجهزه اکاډمي جوړېږي. دوی وایي چې وړاندې له دې د تمرینونو دپاره داسې مجهزه اکاډمي نه درلودله او زیاتره وخت به د اقتصادي مشکلاتو له امله تر ښاره پورې د خپلو تمرینونو لپاره نه شول تللی. مخکې دلته لوبغاړي وو او اکاډمي نه وه موږ به ډېر لوبغاړي به ښار ته تلل او د ښار ته به ورسره مشکل و د پیسو مشکل به و هغه نه شو کولی چې ښار ته رسیدګي وکړي نو اوس دلته اکاډمي جوړه شوله انشاءالله دلته به ښه پرفارمنس وشي. د کرکټ بورډ هم دا غوښتنې دي چې په نورو ولسوالیو کې چې داسې اکاډمیانې پکې نشته دي او غواړو چې هغه کې معیاري اکاډمیانې جوړې کړي او داسې لوبغاړي شته دي چې هغو اقتصاد کمزوری دی او وس نه لري چې په ښار کې پریکټس وکړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایت کې دا مهال 14 د کرکټ مجهزې اکاډمیانې شته او شاوخوا 2000 لوبغاړي پکې د کرکټ مسلکي لوبه ترسره کوي. عزیز الحسن نعمانی، حریت راډیو، د ننګرهار مومندرې ولسوالي.